د انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت تے و دا امام ترمیزی راوڑے وی كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم باندې بچی کله سے مصیبت راغی یا یو کار بہت سخت شو نو دین دا فائدہ روتا چه دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ژوند د دینه خالی نه دی زما استاد به دینه څنګه خالی شي دا کمقلتوب دی چې سړی دا وایي زما داسې ژوند په کار دی بلکې د سره څه مسله نه وي دې ته کمقلتوب وایي چې کوم سړی دا خبرې کوي نو د عقل کمی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هغه اوچته هستي هغه ته هم په ژوند کې مسلې راغلي دي هغه باندې هم سختي راغلي دي هغه ته مصیبتونه راغلي نو چې کله به هغه ته څه مسله سخته شوه نو هغه به دا وي یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے همیشه ژوندي ذاته اے نظام چلون کیا ستا پر رحمت سره تا ته فریاد کوم یا تا نه مرسته غواړم ډېره اوږده دعا ده که نه یا حی یا قیوم برحمتک استغیث خو دومره قیمتي ذکر و دعا ده که نه چې تپوس یې مه کوه یو ټکی او د هغې مناسبت او د هغې ربط حیران بشي ته یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اے ہمیشہ ژوندي ذاته اے نظام چلونکي ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړم یا تا ته فریاد کو نو ګوره یا حی د الله بل نوم یې ذکر نه کو بل صفت نه یا حی وي اے ژوندي ذاته دا مسلې زموږ حل کولی هم هغه څوک شي چې هغه همیشه ژوندی د انسانانو د اوس قصه نه ده انسان یو سبب ګرځېدی شي او هغه هم وقتي طور سبب ګرځېدی شي مسله حل کولو دپاره ته ډاډه په هغه چا ورتلی شي چې هغه په یو حال وي همیشه ژوندی ذات دی الله یعنی هېڅ پروا مه کوه اوس ګوره په دې مخلوقاتو کې بس داسې چې یعنی موږ سره منډې وایي موږ ورسره منډه وو داسې دا ژوند داسې روان دی اوس که ته په ده باندې کلي اعتماد وکړي پوره او زه تا ته دا ووایم که دی مړ شي نو بیا که ته پوره اعتماد په دې مخلوق کې او الله د نه هېر شو او که دا مخلوق مړ شي نو بیا او که دی بیمار شي نو بیا او که دی غریب شي نو بیا او که دی تا سره ورانه شي نو بیا او داسې پسې ځه نو هغه ژوندي ذات ته یې وایه چې همیشه ژوندی دی په هغه مرګ نه راشي بلې دا وایي چې یا قیوم ای نظام چلونکیه نو چې نظام چلونکی دی هر څه د هغه په لاس کې دي نو د غم ختمول هم د هغه په لاس کې دي دې راوستی دی ختمول د هغه په لاس کې اوس مخلوق ته یو سړی چغه وي یو سړی لګیا دی پیره بابا را مدد شي اسی مثال یا لوی ځوان ته وي را مدد شي یا بل پیر او بابا ته چغې وي نو خو ځان له الله ته محتاج دی د هغه په لاس کې څه دي چې ته ورته چغې وي هغه مړ پروت دی دومره طاقت په هغه کې نشته چې پخپله راپاسي او دې کور ته راشي چغه هغه چا ته ووایه چې نظام چلول د دنیا او د آخرت د هغه په لاس کې دي نو مرسته به در سره وکړي لار به دله پیدا کړي د دې غم نه د وتو څومره ښایسته الفاظ دی دې دعا ګوره برحمتک استغیث بله فایده الله ته د الله رحمت یې وسیله کو یعنی ستا په رحمت سره تا نه مرسته غواړ ولې رحمت وسیله کو د الله بل څه صفت ولې نه ذکر کو ځکه چې الله د باندې رحم وکړي نو غمونه مصیبتونه به دله ختم کړي ته په زور خو د الله نه څه نشي اخیستی که نه بدماشي کې په زور الله ته وایي چې لازم به یې کې نه الله ته به فریاد وکړي الله به د باندې مهربانه شي مسله به دله حل کړي خیال م دې الفاظو ته که نه دا هسې پیغمبر نه دي ویلي چې بس روایله ویې وایه
تړون دی، ربط دی. ځکه د ټولو نه اوچت ذکر او دعا هغه ده چې کومه قرآن او حدیث کې راغلي. دا د هغه دعاګانو اذکارو نه غوره چې سړی د ځان نه وایي اگر که اجازت د هغې وي، وایي نه دا ډېر اوچتې دي او لویه فایده پکې بله دا یاده کوي. هغه مسئلې پکې ذکر نه کړه، یعنی الله بس ستا په رحمت سره زه تا نه سوال کوم او تا ته فریاد کوم او تا نه مرسته غواړم. بس ګوره الله رب العزت په هر څه باندې پوهه دی، او ته چې دا فریاد کې الله ته او هغه ته د هغه رحمت وسیله کوې نو هغه ته پته دی چې ولې کوي. نو که ته مسئله ذکر هم نه کوې هغه علام الغیوب دی او علیم بذات الصدور دی، زړه کې څه دي، ذهن کې څه دي، هر څه نه خبره ده. او د بعضو نیکانو خلکو د دعاګانې لکه اوس یو دا شوه او یوه د ایوب علیه السلام دعا انی مسنی الضر، یا الله ما ته تکلیف را رسېدلی دی وانت ارحم الراحمین او ته رحم کوونکی ذات. خو نو دی ونیوي چې دی د الله نه څه غواړي، صرف یې دا وایي چې یا الله مصیبت را رسېدلی دی بس. نو الله ته خو دی زړه پته ده او هغه له حیا ورځي، ادب دی، نو صرف ته خبره وکړه او بس. د دعا یو قسم بعض علما ذکر کوي او ما د دې ما ته ښکاري دې کتاب په اوله کې ما ذکر کړی یم، موږ چې کله درسونه نوي شروع کړو دې کتاب ده. یو سړی راغی جومات ته مثال ماښام مانځه نه بعد ماسخوتن او راغی او الله ته یې وژړلو او تلاوت یې وکړو، یو څو رکاته مونځ یې وکړو، جومات کې وخت تېر کړو لاړو بغیر د دې نه چې دی الله ته څه ووایي، یعنې څه دعا یې پکې زیاتي دعا، یو خو مانځه هغه اذکار دي، جومات ته وتو راننوتو جدا خبره، زیاتي داسې الله ته ونه وي. خو دی راغی او تلاوت او اذکار او جړاګانې او مونځونه یې وکړو لاړ. الله رب العزت ته پته وا پته ده چې ده ته کومه مسله ده زړه کې څه و څه نه و، هر څه الله حل کوي. ما تاسو ته وایي که نه نږدې ورځو کې موږ دا خبره ذکر کړې چې دعا په دوه قسمه وي، یو ته دعا او مسئله ویله کېږي، ته الله ته ووایې چې یا الله دا راکړه، او دویم خیر خیریت دی. ځکه زه یم هره مسله چې نوټ کوې نو یادېږي به راته، اوس زما په دې مخ کې خو یې لیکلي نه وي، که لیکلي زما به یې تندي او ذهن ستاسو د بخاري په شان نه دی، ځکه چې امام بخاري کې دا صفت وه چې به خبره واورېده به بیا به ترې نه هېرېده. نو خلک بعضې خبرې لیکي ډېرې اهمې فایدې، او بدګماني به نه کومه او شوق دومره د بعضو ملګرو نه دی چې هغه بیان بیا واوري، زاړه بیانونه واوري، الا یو څو ملګري چې د هغوی دا شوق وي او هغه هر بیان بیا بیا اوري. دا مسله ما څو پیرې بیان کړې ده چې دعا یو دغه دی چې ته الله ته سوال وکړي. یو دعا دا عبادت چې موږ کوو دا په خپله یو دعا ده، د الله نه سوال کول دي. او ما ډېر لرې نه دی تېر شوي هفته کې کسې لګیا وم او تاسو سره مې مثال هم دا در کوم، ته چې ماسخوتن مانځه در رالېولې نو خو د عبادت کې ته یو قسم الله ته وایي چې زما نه راضي شه، سوال نه شو؟ سوال شو، دا هم دعا ده که نو ستا دې جومات ته راتله دا مونځ دا ذکر دعا ده. نو دې ځکه هغه مسئلې ونه وي او دی وایي چې برحمتک استغیث، فریاد تا ته کوم. ګوره الله ته فریاد کول شرف او عزت دی، شرف او عزت هغه دا دی چې ته الله ته فریاد وکړي، خون لذت پکې پروت دی ورب الکعبه. او فریاد مخلوق ته کول
دې سره سړی ذلیله کېږي. فریاد ګوره مخلوق ته کول روا په دې کې هغه دی چې هغې ته ضرورت را پیښ شي. هم په دې نیت به نه کوي چې ځان ذلیله کړې، لکه یو خبره لازم ده چې ته یې بیان کړي چاته. لکه ته ډاکټر ته وایي چې بس بیمار یم او تکلیف د ډېرو ورځو نه دی، دا فریاد او شکایت د هغه دی چې ته به لازم کوې چې علاج دله وکړي، دوايي دله درکړي. په دې کې ځان ذلیله کول مقصد نه دی. در شان بله څه مسله راله بله راله چې ته یو سړي ته خپل حال د دې دپاره نه بیانوي چې د الله شکایت ورته کړې، نه یو حقیقت ته بیانوي چې هغه د نه تپوس کړی دی یا د دې نه بغیر دا مسله نه حل کړي. نور فریادونه لکه څنګه چې یعقوب علیه السلام ویلو انما اشکو بثي وحزني الى الله، زه خپل فریاد او خپل غم چا ته اورم؟ الله ته اورم. خصوصا د شپې په تیاره کې الله ته ودرېږه، او چې کم فریاد د سړي ورته یې کوه نه دي چا ته ښایي، هغه مسله به دله هم حل کړي، نه د نه پرده اوچتوي، نه به ذلیله کېږي. انسانانو ته که داسې فریادونه وکړي ذلیله به شي، سبا له به د خلکو ته ښکاره هم کړي، قدم په قدم به د باندې اثباتي او به یې داسې ځه. نو ذلت او ذلت